غزني ولایت کې د اصلاح شوو تخمونو تولیدي فابریکې په فعالیت پیل وکړ. د دغه امارتي تولیدي کارخونې مسؤلین وایي تر اوسه پورې یې 100 ټنه غنم پروسس کړي. که یې ملاتړ وشي خپل تولید به نور هم زیات کړي. د غزني په ولایت کې د موږ امریت د لومړي ځل دپاره د اصلاح شوو تخمونو د غنمو البته تولید کړی و چې 100 ټنه اصلاح شوی تخم موږ راټول کړی دی. د هغې د پروسس لپاره دغه ماشین موږ د ایران هیواد څخه راوړی دی او دا ظرفیت یې د دوی په سطح کې 2 ټنه تخم پروسس کوي. بنابر تلاش‌های مقام ولایت غزنی امسال لله الحمد یک ماشین که شما مشاهده میکنین به ارزشی تقریبا 1.2 میلیون افغانی خریداری شده و در ولایت غزنی فعلا آغاز به فعالیت کرده. انشاءالله گندم‌های اصلاح شده یا تخم‌های اصلاح شده از همینجا پروسس میشه و در همین ولایت به دهاقه انشاءالله توزیع خواهد شد. د اصلاح شوو تخمونو دغه کارخونه کې اوس مهال 10 تنه کارګر په کار بوخت دي. دوی خوښ دي چې خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شوې. زه والا ډېر خوشحاله یم. د بلک مرکزان تر خلاص یم. د خپل وطن کې کار کوم. ډېر خوشحاله یم او بل ملک ته نه مجبوره. خپل وطن کې کار کوم. دا کار کوم د بوجۍ خولې کاندم. موږ خوشحاله یو په خپل وطن کې خپل کاروبار کوو. خو دا ماشینان چې نور ون زیات راسي له حکومت هم دا غوښتنه ده چې باید تخمونه نور ون زیات کړي. باید وویل شي چې غزنی د افغانستان د هغو ولایتونو په قطار کې راځي چې ډیری اوسیدونکي یې له کرنې او مالدارۍ د ژوند اړتیاوې پوره کوي. کرنیز کارپوهان د کرنیز سکتور په برخه کې د حکومت د دا ډول هڅو ستاینه کوي او وایي چې د کرکیلې په معیاري کولو کې لا نور کار ته اړتیا لیدل کیږي.